امرالله صالح ته د ولسمشر غني تازه امر کوم مسؤلیت ورته وسپاره. امرالله صالح څه وایي او خلکو څه ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کابل کې وروستۍ ناامني او د خلکو پرله پسې شکایتونه او مبارزې د دې سبب شوې چې حکومت یو څه ځان وخوځاوه. تازه ولسمشر محمد اشرف غني د کابل د امنیت سمبالولو چارې لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارلې. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم سر له شنبې د کابل امنیتي موضوعاتو مسؤلیت د څو اونیو لپاره خپله اخلي. نوموړي زیاته کړې زه د امنیت د تامین په خاطر د قانون تطبیق کې د مصلحت په نوم څه نه پېژنم. په جنایتکارانو باندې رحم کول زما په قانون کې نشته. نوموړي زیاته کړې چې د کابل په وضعیت بلد دی او زیاته کړې ده ټول مسؤلیتونه به لکه د پخوا په څېر سم سر ته ورسوي. نوموړي زیاته کړې تاسو ډاډه واوسئ چې د غلو او باشانو مردو مزارانو باجګیرو قانون سرغړونکو غاصبینو مقررو مجرمینو او زورواکو لست ترتیب شوی. تاسو یوازې له امنیتي ځواکونو سره لازمه همکاري وکړئ او د مجرمینو په سرکوب کولو او پر وخت معلوماتو ورکولو کې همکاري وکړئ. د ولسمشر لومړي مرستیال ته پر داسې مهال د لنډ مهال لپاره د کابل امنیتي چارې سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د شپې او ورځې لخوا د وسلوالو غلاو او جنایي پیښو زیاتېدو په اړه شکایتونه زیات شوي. په هر حال امرالله صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ډېر وخت لپاره د ملي امنیت رئیس و او د ولسمشر غني په دوره کې د څو میاشتو لپاره د کورنیو چارو سرپرست وزیر و او د خلکو په نظر په خپله دنده کې بریالی و او تمه لري چې صالح به وکولی شي چې د کابل امنیت ټینګ کړي. خو ځینې بیا وایي چې صالح باید امنیتي مسایل په غاړه وانخلي او دا د کورنیو چارو وزیر او د کابل د امنیه قومندان دنده ده. نو که اصلاحات راځي د هغوی په رهبري کې دې راوستل شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.